أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. تاسې پوهېږئ چې د ټولو مسلمانانو شمېر تر دغه صلح د مخه تر 3,000 نفرو نه زیاتېدی، خو د 2 کلو په جریان کې د مکې مکرمې په فتح کې د مسلمانانو شمېر 10,000 نفره و. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل سوې وه: دوهم، دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی، دا به د 10 کلو دپاره ختمیږي، یعنی 10 کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي. دا په خپله د مسلمانانو د ښکاره کامیابۍ دوهم جز سو، ځکه مسلمانانو اول په جنگ شروع نه ده کړې. دغه جنګونه هم د قریشو د طرفه شروع سوه، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة التوبه په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وهم بدؤوکم اول مره. مګر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې ټوله د دې دپاره وې چې قریش د هغه غفلت څخه راویښ سي او د الله عز وجل د لارې څخه د خلقو منع کول پرېږدي او د مسلمانانو سره په مساوات او برابري ژوند وکړي. هره ډله د خپل هدف او مقصد دپاره مشغوله وي. او اوس چې د 10 کلو دپاره جنگ پرېښول سو، هغه د قریشو د طرفه د اسلام څخه د خلقو منع کول پای ته ورسېده، چې دا په خپله د هغه چا دپاره چې اول یې جنگ شروع کړی و ناکامي، ضعف او شکست دی. او هر څه چې د معاهدې اوله ماده ده چې هغه داسې وه: رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به 100 کال بیرته ځي او مکې مکرمې ته به نه داخلیږي، او بیا په راتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمرې دپاره راسي او مکې مکرمې ته داخل سي. دا ماده د هغه څه دپاره انتها سوه چې قریشو مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع کول، چې دا په خپله د قریشو دپاره ناکامي ده. 6 کاله کېږي چې مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع وه، او اوس په دغه ماده کې د قریشو دپاره د زړه د ښه کېدو خبره دا ده چې مسلمانان یې فقط د 1 کال دپاره د مسجد الحرام څخه منع کړ. اوس نو قریشو د دغه صلح په 3 مادو کې مسلمانانو ته امتیاز ورکړي، او د هغه په مقابل کې په 1 ماده کې د ځان دپاره امتیاز واخیستی، چې هغه 3مه ماده وه. او داسې وه: هر څوک چې د قریشو څخه د خپلو مشرانو بې اجازې و مدینې منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاة وسلام به بیرته هغه نفر و قریشو ته ورکوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو، د مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته راغلی، هغه نفر بیرته و مسلمانانو ته نه ورکول کېږي. دا د قریشو امتیاز دی. مګر تاسې و دغه امتیاز ته وګورئ، دا یو پوچ او بې فایدې امتیاز دی. په دې امتیاز کې داسې شی نسته چې هغه دې مسلمانانو ته ضرر ورسوي. دا معلومه خبره ده. یو مسلمان چې تر څو مسلمان وي، هیڅکله د الله، رسول الله او د اسلام د شعار څخه نه تښتي، مګر هغه وخت دا تښتي چې په ظاهره او په زړه کې مرتد سي. او که یو څوک په دغه اندازه مرتد سو، بیا نو مسلمانان و هغه ته ضرورت نه لري، او د دغسې چا د اسلامي ټولنې څخه وتل تر دې ښه او بهتر دی چې هلته پاته وي. او دا هغه مفهوم او مضمون دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغه ته اشاره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي:
هر هغه څوک چې زموږ څخه و دوی ته ورسي هغه الله را څخه لرې کوي. رواه مسلم. مګر هر هغه څوک چې د اهل مکې څخه مسلمان سي که څه هم د دوی د هجرت لار مدینې منورې ته نه ده خلاصه، یعنی د هغه صلح په سبب مدینې منورې ته هجرت نسي کولای، خو د الله جل جلاله ځکه پراخه ده. آیا هغه وخت چې اهل مدینه د اسلام څخه په هیڅ نه خبر، د حبشې ځکه د مسلمانانو دپاره نه پراخه؟ او دا هغه مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاته حدیث شریف کې اشاره ورته کړې ده او فرمایي او که د دوی څخه موږ ته څوک راغله، الله عز وجل به هغو لره د مشکل څخه د خلاصون لار پیدا کړي. رواه مسلم. اوس نو دغه درېیمه ماده که څه هم په ظاهره سره د قریشو عزت پکښې و، خو په حقیقت کې د قریشو پر پریشانی او ورختایي دلالت کوي او د دوی هغه ډېره بیره د دوی د بدپرستۍ پر دین او د دوی پر ټولنه ښکاره کوي. لکه دوی چې دا حس کړې وه چې د دوی دین د نړېدو په حالت کې دی، نو ځکه موږ باید خامخا د هغه د ساتنې دپاره دغسې اقدام وکړو. مګر بالمقابل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا قبوله کړه، هر څوک چې د مسلمانانو څخه و قریشو ته ور وتښتي هغه دې بیرته مسلمانانو ته نه ورکول کېږي. دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دین او ټولنې پر اثبات او قوت پوره اعتماد درلودی او پر خپل دین د دغسې شرطو څخه نه بیرېدی. دا د دغه صلح د مادو حقیقت و. مګر هلته په ښکاره سره دوه شیه وه چې د هغو په سبب په مسلمانانو کې تشویش او پریشانی پیدا سو. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته ویلي وه چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو. نو اوس څه پېښه سوه چې نه هلته ورغلو او نه مو طواف پر وکړو. دوهم، دا معلومه خبره ده چې دی رسول الله دی او دی پر حق دی او الله جل جلاله د ده د دین د لوړوالي وعده ورسره کړې ده. نو اوس څه پېښه ده چې د قریشو دغه شرطونه قبلوي او په صلح کې و هغو ته امتیازات ورکوي؟ دغه دوه شیه په مسلمانانو کې د شک، وسوسې او بېځایه ګمانو سبب وګرځېده او د مسلمانانو احساسات یې ورزخمي کول، تر داسې اندازې چې دغه غم او هم د مسلمانانو پر فکرو غالبه سو او دې ته یې نه پرېښول چې د صلح د مادو په نتیجه کې فکر وکړي. او شاید په مسلمانانو کې هغه څوک چې د دغه غم تر تاثیر ډېر لاندې و هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، دی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله آیا موږ پر حق او دوی پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو داسې ده. او بیا ده ویل آیا زموږ وژل سوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وژل سوي کسان په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو داسې ده. نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویل نو موږ ولې په خپل دین کې ورته کښته کېږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابن الخطاب زه رسول الله یم او د خپل رب نافرمانی نه کوم، هغه زما کومک کوونکی دی او هیڅ کله ما نه ضایع کوي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل آیا تا موږ ته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما درته ویلي وه، مګر ما درته وویل چې سږ کال. عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا دا دې نه وراته ویلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته ورتلونکی یې او طواف به هم پر وکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کړې وې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وه. خو دغه یوه خبره یې پر زیاته کړه یا عمر تر مرګه پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رضا ورسره ځه، په والله هغه پر حق دی. او بیا د سورة الفتح دغه آیات نازل سو انا فتحنا لك فتحا مبینا
رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او دغه آیات یې ورته تلاوت کړي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنه زړه خوشحاله سو او لاړی. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه پر دغه خپلو کړو ډېر پښیمانه و. عمر رضی الله تعالی عنه وایي د دغه کړو په سبب مې ډېر ښه کارونه کول. د هغې ورځې د خبرو د بیرې څخه خیراتونه ورکوم، روژې نیسم، نفلي لمنځونه کوم، مریان آزادوم د پاره د دې چې هغه زما د پاره خیر سي. ورونو د حدیبیې د صلح په آخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان کو، ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسېدی، په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړي د هغو کسانو څخه چې وده ته یې عذابونه ورکول ځان خلاص کړي، چې دغه سړی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه و. ابو بصیر د ثقیف د قبیلې څخه و او د قریشو حلیف و. دی چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی، د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته مهاجر ورغلی. دغه ټوله لار یې پیاده ووهل، خو د قریشو 2 نفره تر شا په پسې وه، غواړي چې بیرته یې بوځي. مګر ابو بصیر مدینې منورې ته ځینې ورسېد او مسجد نبوي ته ورننوتی. ویل یا رسول الله مهاجر درته راغلی یم. فورا هغه د کفارو 2 نفره پسې راورسېده او ویل یا محمد هغه عهد او وعده چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده، لکه څرنګه چې د صلح په مادو کې راغلي دي، دی به بیرته موږ ته راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، واخلي بویځي. هغو ابو بصیر کش کړي او بیرته یې رهي کړي. ابو بصیر نارې وهي چې څنګه مې کفارو ته په لاس ورکوئ، ما دغه ټوله لار پر پښو ووهل او هجرت مې راوکړي او تاسې مې بیرته ورتسلیموئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابا بصیر قریبه ده چې الله جل جلاله به تا او ستا ملګرو ته د نجات لار پیدا کړي. ابو بصیر مجبوره سو د هغه 2 نفرو سره رهي سو و مدینې منورې ته نږدې د ذوالحلیفه سره چې اوس آبار علي ورته ویل کېږي، هغه 2 نفره کښېنسته چې ځانونه هوسا کړي او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره وه. بندي یې هم ورسره دی. ابو بصیر و هغه 1 نفر ته وایي فلانیه په والله دغه ستا توره ډېره ښه رامعلومېږي. هغه ویل هو والله دا ډېره ښه توره ده او ما 2 واره امتحان کړې ده. ابو بصیر ویل ته راښکاره که چې زه وګورم. په خبرو کې ابو بصیر وکولای سوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره یې واخیسته او هغه یې ووژي. دا بل په ځغستا سو، هغه ځغلي، ابو بصیر توره په لاس په پسې دی. هغه خپل مرګ په سترګو ویني، چیرې ځینې ولاړ سي، ټوله دښتې، خو هغه نږدې ځای مدینه منوره وه. نو یې مخ د مدینې منورې پر طرف ونیوی. مشرک ځغلي، ابو بصیر توره په لاس تر شا په پسې دی. هغه ځغلي، دی یې نه پسې پرېږدي، د ډېرې تیزۍ څخه یې دوړې ولاړېږي، دوړه په پسې ده. کم وخت چې کافر مدینې منورې ته ورسېدی، مخامخ پر مسجد ورهیدی او په مسجد ورننوتی. ابو بصیر تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دوړو سپېره ولیدی او سا په اوږو شړي، ویل دې سړي مرګ لیدلی دی. خو سړي نارې کړه والله زما ملګری ووژل سو او اوس ما هم وژنې. ابو بصیر چې مسجد ته ور داخل سو ویل یا رسول الله الله جل جلاله ستا ذمه خلاصه کړه، تا زه ور تسلیم کړم او هغه عهد چې ستا او د دوی په مابین کې و په هغه دې وفا وکړه او تا بیرته زه و دوی ته ور واستولم. هغه چې پر تا وه هغه دې وکړه، اوس ته په ما کار نه لرې. الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، ما په لاس ورکړې او تا ځان خلاص کړې. هغه مشرک ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم بیرته را تسلیم که لکه څرنګه چې وعده مو سره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما دا کار وکړي خو ستاسې څخه بیرته ولاړئ، ما خپله ذمه خلاصه کړه. کافر بې جوابه سو او ابو بصیر یې پرېښاوه.
بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله پرېمږده چې په مدینه منوره کې واوسېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا که په مدینه منوره کې واوسېدې معنا ما عقد مات کړي. ابو بصیر ویل نو مې پرېږده چې هر چیرې زما خوښه وي هلته ولاړ سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما ستا سره کار نسته، هر چیرې چې ځې ولاړ سه، ته آزاد یې او زما تر امر نه یې لاندې. ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر د مسجد څخه ووتی او توره ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه خبره وکړه چې ابو بصیر واورېده او په خلقو کې نشر هم سوه. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل افسوس دې وي ده لره د جنگ اور یې بلاوه که د ده سره نفر وای. دا اشاره وه چې یا ابا بصیر د کفارو و تکلیف ورکولو ته دوام ورکه. ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکې مکرمې ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې یوه غرنۍ منطقه ده او په دغه غرو کې درختې او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د ده خبر و هغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې وه او مدینې منورې ته یې هجرت نه سوای کولی. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه یې پرېښول او هجرت یې وکړي هغه ابو جندل و، مګر مدینې منورې ته نه ولاړی ځکه دی پوهېدی چې بیرته مې کفارو ته په لاس ورکوي. نو عیس ته ولاړی، هغه عیس چې غرنۍ منطقه وه او غارونه پکښې وه. دغه دوه نفره دلته ژوند کوي او کم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حملې هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې وه او د هغه صلح په سبب یې مدینې منورې ته هجرت نه سوای کولی هغو هم وعیس ته هجرت وکړي. ټول نوي مهاجر مسلمانان د مدینې منورې په عوض عیس ته ځي. څو په عیس کې اویا نفره مسلمانان سره یو ځای سوه. اوس نو په منظم ډول د قریشو پر قافلو حملې کوي. قریشو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه عهد چې زموږ او ستاسې په مابین کې دی څه سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه پر خپله وعده یم. قریشو ویل ابو بصیر او د هغه ملګري څه کارونه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هغه ما و تاسو ته در تسلیم کړي، اوس په ما پورې تعلق نه لري. قریشو ویل که موږ د هغه سره جنگ وکړو ته خو به مداخله نه کوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه هیڅ کار نه در لرم ځکه زموږ او ستاسې په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریشو و عیس ته یو لښکر ولېږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي. خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی، غواړي چې هغه خپلو چلیکي حملو ته دوام ورکړي. جبههیي جنگ نه کوي. د قریشو لښکر ورغلی او ډېره موده په انتظار ورته تېره کړه خو څوک د دوی د جنگ دپاره نه راووتی. د قریشو لښکر بیرته بې نتیجې ولاړ، مګر د قریشو چې هره قافله تېرېږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنه حملې پر کوي. د قریشو قافلې بیا په خطر کې سوې او په فارغه زړه نسي تېرېدلی. اوس نو نور هغه کسان چې تر مدینې منورې او تر مکې مکرمې د باندې و اسلام ته داخلیږي، یعنی بې له قریشو نور هم هر څوک او په هر ځای کې چې نوی و اسلام ته داخل سي هغه فکر کوي چې زه ولې مدینې منورې ته ولاړ سم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سم، ولې عیس ته نه ځم او د ابو بصیر سره کومک نه کوم. نو هغه نوي مسلمانان په عوض د دې چې مدینې منورې ته ولاړ سي عیس ته ځي، تر څو چې په عیس کې 300 نفر مسلمانان سره یو ځای سوه. پوره لښکر ځینې جوړ سو. قریشو هر څه کوښښ وکړي چې دغه خطر د ځانه څخه لرې کړي، په وسه یې نه سوه پوره. اوس نو د ابو بصیر او هغه کسانو چې د ده سره دي د دوی د شجاعت او قوت په سبب د قریشو یوه قافله هم سالمه نسي تېرېدلی. قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافلې یې سالمې تېرې سي، مګر د دوی قافلې او تجارت بیا هم په خطر کې دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وګټل
او هم د قریشو قافلې تر هغه خطر لاندې دي، سالم یې نسي تېرېدلی. د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورځ په ورځ زیاتېږي. یوازې دا نه چې پر قریشو تجارتي قافلې بندې سوې، بلکې د خوراکي شیانو قافلې هم پر بندې سوې. په خپله مکه مکرمه غذایي مواد نه لري او د باندې څخه پر قطع سوه، چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع سوه او کاختي جوړه سوه. او قریش چې د دغه خطر د لرې کولو دپاره هر څه کوښښ کوي بې فایدې دی. نو قریشو د ابو سفیان په مشرۍ و مدینې منورې ته یوه ډله ولېږل، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، د الله روی مو در وړی دی، رحم وکړه. هغه شرط چې موږ د حدیبیې په صلح کې ایښی وو هغه نه غواړو. ورونو، قریش کم شرط نه غواړي؟ هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډېر خفا او ناراضه وه، هغه شرط چې مسلمانانو د ځان دپاره ذلت باله. دا هغه شرط و چې ویل د مکې مکرمې څخه که کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي. اوس قریش وایي دغه شرط موږ نه غواړو، هغه مهاجر خلق دې ستا سره وي چې صلح وساتل سي او قافلې تېرې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهربانۍ په سبب تر دغه شرط تیر سو. دا هغه شرط و چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله، مګر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، ته وې چې د دغه صلح څخه ناراضه وې او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کښتوالی دی، تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده. اوس څنګه سو؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، دا معلومه خبره ده چې ستا د فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی. دغه د حدیبیې صلح تر 2 کلو پورې دوام وکړي، که څه هم عهد د 10 کلو دپاره و، خو 2 کاله وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیلې د خزاعه پر قبیله وکړي لغوه او مات سو، چې دا واقعه به د مکې مکرمې د فتح په قصه کې انشاء الله درته بیان سي. اوس چې په دغه صلح سره د قریشو لاسونه وتړل سوه او پر مسلمانانو حملې نسي کولی، نو مسلمانانو ته دا موقع برابره سوه چې هغه دشمن ته متوجه سي کوم چې احزاب یا د خندق د غزا دپاره یې کفار سره یو ځای کړي وه. د خندق د غزا دپاره چا کفار سره راټول کړه؟ د خیبر یهودو. دغه یهود و چې احزاب او ډلې یې په حرکت راوستې. نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه صلح په واسطه قریش د میدانه څخه ویسته، نو اوس کولی سي چې د یهودو سره بې له مداخلې څخه د قریشو مقابله وکړي، ځکه قریش د حدیبیې په صلح وتړل سوه. ورونو، تر دغه ځایه پورې د حدیبیې د صلح واقعات وه او د صلح نتیجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله عمره پرېښول او بیرته مدینې منورې ته ولاړی، مګر د عمرې په عوض یې د مسلمانانو دپاره صلح او آرامي ورسره یوړه، چې د دغه صلح په واسطه و اسلام او توحید ته د دعوت میدان پراخه او لوی سو. د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای سوای، او د الله جل جلاله د طرفه چې د دغه صلح پر واقعې کومه تبصره نازله سوه هغه په سورة الفتح کې ده، او د سورة الفتح په معنا تر هغو نسو پوهېدلی چې د حدیبیې د صلح قصه نه وي را معلومه. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، بېشکه چې موږ تا ته فتح او بری در کړی دی ښکاره او معلومداره فتح. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپله د حدیبیې صلح ده، ځکه دغه بېغمي او قراري چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښه سوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغه سوه، او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسي پر غالبه کېدلی. هیڅ چا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زوره څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپله غالبه دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی.
اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پرله پسې حملې حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمني او بې ځایه اوازې وي چې خلک یې مسلمانانو ته نه پرېښول. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.